برای نزدیک به 100 زن و کودک زندانی در غزنی بسته‌های کمکی زمستانی توزیع شد. مسئولان میگویند این کمک‌ها بخشی از برنامه‌های حمایوی برای بهبود وضعیت زندانیان به ویژه زنان و کودکان است و با توجه به سردی هوا نیاز آنان به وسایل زمستانی افزایش یافته است. به گفته مسئولان در این روند 42 کودک و حدود 65 زن مستحق شناسایی شدند و برای هر یک کمپل لباس‌های زمستانی و کیت‌های حفظ الصحه توزیع شده است. دغه مرسته چې په دې کې کمپل او جمپر او بوټ او جراب او بنین دغه شیونه شامل دي. دغه د غزنی ولایت د محبس د اطفالو لپاره چې کوم راوړل شوي نو دلته تقریبا 42 ماشومان دي اطفال دي. نو د هغوی دپاره راوړل شوي نن به ورته توزیع شي. دغه د یونیسف د مؤسسې او د زموږ د غزنی ولایت د امور اجتماعي د ریاست د هماهنګۍ په هغه باندې دلته راوړل شوي او دلته توزیع کیږي. دغه مرسته خو د ریاست کار امور اجتماعي په هماهنګۍ د یونیسف په مالي لګښت باندې چې د غزنی ولایت محبس د مرکز اصلاح اطفالو لپاره 42 کسانو ته د مرسته توزیع شد. در همین حال شماری از کودکانی که این بسته‌ها را دریافت کردند از فراهم شدن لباس‌های گرم ابراز خرسندی می‌کنند. آنان می‌گویند که گذشته از این کمک‌ها در محبس زمینه درس خواندن نیز برایشان فراهم است و مسئولان با آنان رفتاری مناسب دارند. مو خو ډیر خوشاله سول د مرستې سره او مو خو دغه شیان نه درلودل او دلته خو بندیخانه وه او موږ ډیر خوشاله ول د هغه مرستې نه موسسې نه. خدای دې خیر ورته پېښ چې موږ ته دغه شیان راوړل. ډېره مننه. الحمدلله له موږ سره په زندان کې د مسؤلینو او د کوم چې پرسنل دی دغه وضعیت له موږ سره ډېر ښه ده. الحمدلله د دیني او عصري علومو زمینه راته برابره کړې ده او کوم استادان چې 4 استادان راته راځي د سواد اموزي او د قاعدې د قرآن کریم د ناظرې حتی که د چا قرآن کریم یادي او حفیظ استاد راځي هغو ته خپل دور هم تیرولی شي. مسئولان محبس غزنی می‌افزایند که در مجموع 570 زندانی که شامل 65 زن و 42 کودک است همکنون در این محبس نگهداری می‌شوند.